ننګرهار کې د ختیځ زون په کچه د مخابراتي انټرنیټي خدماتو د تنظیم ادارې اترا مسؤلین دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د پراخوالي خبر ورکوي. ختیځ زون کې د دې ادارې امیر رحیم الله شینواری وایي د مخابراتي شبکو د پراخوالي لپاره یې څه موده مخکې د لسمې پروژې په نوم نوې پروژه افتتاح کړې چې له مخې به یې ننګرهار کې نوي 23 سایټونه جوړوي چې له ډلې 15 هغو پر فعالیت پیل کړی دی. دغه سایټونه ټول په لرې پرتو سیمو کې دغه سیمې چې د مخابراتي پوښښ نه و یا مخابراتي پوښښ ضعیف او خلکو شکایت کوو، خلکو غوښتنه کوله. د شکایت او غوښتنې په اساس زموږ تخنیکي ټیمونه ساحو ته ولاړل. هلته دا معلومه شوه چې خدمات نشته دی. نو اوس فعلا دغه 23 سایټونه چې 15 سایټونه افتتاح شوي دي او نور سایټونو چارې جریان لري چې ان شاء الله نږدې وخت کې به دغه سایټونه هم تکمیل شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د ننګرهار اوسیدونکی نورالحق کاکا چې د سیم کارت د ثبت لپاره راغلی مخابراتي شبکو له مسؤلینو غواړي چې مخابراتي خدمتونو او انټرنیټ کیفیت یې ورلوړ کړي. دغه همدا ده چې باید کې خپل نهایي چې څومره کېدلی شي باید دا جوړ کړي تر څو د اورېدونکو او د مراجعینو مشکلات رفع شي. دغه راز ننګرهار کې د مخابراتي انټرنیټي خدماتو د تنظیم ادارې امیر رحیم الله شینواری وایي د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د کیفیت ښه کولو لپاره یې تخنیکي ټیمونه کار کوي. په هرې ساعتو کې زموږ تخنیکي ټیمونه په دې کار باندې بوخت دي او د دې لپاره موږ مخابراتي شرکتونو سره هم خبرې شوې دي چې تر څو مخابراتي شرکتونه د خپل بودیجې نه هم سایټونه نصب کړي چې 23 سایټونه د مخابراتي خدماتو تنظیم ادارې اترا له بودیجې څخه نصب او اعمار کیږي او کارونه جریان لري. د بیو په اړه خو تاسو ته بهتره معلومه څه وخت مخکې د مخابراتي خدماتو تنظیم ادارې ټول شرکتونو ته سقف وټاکه او د سبق مطابق خپل بی ټیټې شوي دي تر ډېر حده پورې. د مسؤلینو په وینا تیر ته اوس د انټرنیټ بیې ټیټې شوي دي چې پخوا افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیه 250 افغانۍ وه چې بیا 110 او اوس 95 افغانۍ ده او په ټوله کې 14% ټیټوالی پکې راغلی دی. همدارنګه د یوې شبکې بلې هغې ته د اړیکو نیولو بیې 14% کمې شوي دي.